سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ښځه وایي چې خاوند مې له پردو ښځو سره ناروا اړیکې ساتي. زه څه وکړم؟ په همدې اړه دا د خپل خاوند کیسه لیکي او ورسره یو عالم بیا ځواب ورکوي. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. ښځه وایي چې زه یو لړ مشکلات د خپل خاوند سره لرم. هیله ده چې راسره مرسته وکړئ. زما 2 کاله د واده کېږي. اوس یوه لور هم لرم. زما خاوند د نامحرمو نجونو سره ناجایزې اړیکې لري چې زه اصلا د دغه عمل نشم تحمل کولی. مخکې د واده څخه موږ سره نه و لیدلي. کله چې د ده مور او پلار زما مرکې ته څو ځل راغلل نو ما د خپلې مور په مشوره ده سره په ټلیفون خبرې وکړې چې آیا ستا مور پلار ستا په رضایت راغلي؟ نو ده وویل هو، زه هم دا خپلوي غواړم. نو بیا زه د ده په نوم شوم. ما په دې لارو د ده د اصلاح کوشش وکړو، اما تر اوسه پورې بې نتیجې شوم. په اول ورځو د واده چې کله د ده په بدو پوه شوم، د ده څخه مې واده واخیسته چې دا بد عمل ونه کړي. خو په خپله واده یې وفا ونه کړه او بې وفایي او بې وادېتوب یې وکړو او بیا یې همدغه بدو کارونو ته مخه وکړه. ده ته مې قسم هم ورکړو خو قسم یې مات کړو. د ده په قدر او عزت کې مې نور هم زیادت وکړو او هم مې ځان سینګارولو، اما د ده توجه بدله نه شوه. د ده فامیل سره مې تماس ونیولو تر څو نصیحت ورته وکړي. د خپل فامیل ته ډېر زیات قسمونه وخوړل په هغه څه باندې چې دی مې د نامحرم نجونو سره لیدلی و. منکر شو او زه یې دروغجنه معرفي کړم. زه پلار ورور نه لرم چې دا تهدید کړي. یوه مور لرمه، هغه هم هیڅ نشي کولی پرته له دعاګانو څخه. ما ته زما د خاوند د اصلاح کولو لاره راوښایي. دا به ستاسو ډېره مهرباني وي. خدای مې کړه چې زه بیا د دې څخه طلاق واخلم. مولوي مجيب الرحمن منصور ورته ځواب ورکوي. هغه وایي ټولو هغو ښځو ته چې له خاوندانو څخه ځورېږي څو اړینې لارښوونې. ډېری ښځې وینو چې د خپلو خاوندانو له خیانت نه ګیلې کوي او هغه دا چې خاوندان یې له نورو ښځو سره مختلفې اړیکې ساتي. نو غواړم په دې موضوع کې د خاوندانو د خیانت عوامل او اسباب په ګوته او علاج لارې چارې پیدا کړم. مخکې له دې چې ښځه د خپل خاوند په اړه بدګمانه شي نو غوره حل ته ورسیږي او د دې باعث هم نشي چې ښځه هم د خپل خاوند په وړاندې د خیانت لاره غوره کړي. ځکه زه داسې څوک یم چې د سړیو انګیزې د ښځو په نسبت زیاتې راته معلومې دي. په دې باید پوه شو چې انسان له خطا او غلطۍ نه خالي نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مفهوم یې داسې دی هر انسان غلطي کوونکی دی او غوره غلطي کوونکی هغه څوک دی چې له خطا نه توبه وباسي. د شیطان لمسونه او د خواهشاتو پیروي دا چې ښځه ونشي کولی د خاوند ضرورتونه پوره کړي. له ښځې څخه د خاوند نه امیده کېدل، د ښځې او خاوند په منځ کې زیات لرېوالی راتلل، د سړي له نورو ښځو سره مخکینی اړیکې چې دې ته یې اړباسي چې هغه وساتي. د علاج لارې چارې: ښځه په هغه صورت کې چې کله پوه شي چې خاوند یې خیانت کوي څه کوي او د دې مشکل حل څه دی. هغه کارونه چې ښځه باید ترې ځان وساتي: کینه او د انتقام فکر له زړه څخه ایستل، ځکه چې دا د دې اور لپاره د خسو او خشاکو مثال لري. خپل اهل ته د خاوند نه شرمول، ځکه دا نورې دروازې هم خلاصوي او بیا نور کسان ستاسې په خپلمنځي اړیکو کې لاسوهنه کوي او دا د خرابۍ سبب ګرځي. د خاوند په وړاندې د قهر او غضب نه ښکاره کول، ځکه په دې سره به ښځه داسې څه خبرې وکړي چې د هغه علم به ورسره نه وي چې دا د زوجیت اړیکې له منځه ځي. او په دې صورت کې چې ښځه کوم کارونه باید وکړي په دې ډول دي: آرامي او عصبي کنټرول او د مشکل د حل کولو فکر، له خیانت نه پوره ځان خبرول او د هغه لپاره دلیل پیدا کول، له خاوند سره د بحث لپاره مناسب وخت لټول او کله چې ښځه له خاوند سره بحث کوي څه باید وکړي. لومړی باید سوال ترې وکړي چې ولې ورسره خیانت کوي او آیا هغې د ده په حق کې کوم تقصیر کړی دی. دویم نصیحت کول، په دې سره چې ستا دغه کارونه زموږ د زوجیت اړیکې له منځه وړي او د طلاق سبب ګرځي او په دې سره تا ته زیات مرضونه در انتقالیږي چې بالاخره ما او ستا او اولادونو ته هم راځي. د الله تعالی جل جلاله څخه دې ویروي او د آخرت د عذاب یادونه دې ورته وکړي. دریم، د دې مشکل د حل خبره دې ورسره وکړي، د مشکل په اړه دې ورسره خبرې نه کوي. څلورم، په قرآن کریم دې ورته قسم ورکړي چې له ټولو نارواو کارونو څخه دې ځان وساتي او ورته ووایي که چیرې بیا د خیانت وکړ نو له خپلې وعدې سره دې خیانت وکړ نو بیا له تا سره نه پاتې کېږم. باید ښځه له خاوند سره جدي خبره وکړي چې په هغه باندې اثر پاتې شي او له ټولو نه مخکې باید ښځه له الله تعالی سره خپلې اړیکې کلکې کړي او د خپل خاوند په حق کې دعا وکړي او د هدایت غوښتنه ورته وکړي، ځکه یوازې الله تعالی جل جلاله هدایت کوونکی دی. له الله تعالی جل جلاله نه سوال کوم چې خاوندان له خپلو ښځو سره نیک کړي او د دوی په منځ کې مینه، محبت او وفا پیدا کړي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به په مطلب باندې پوه شوي یاستئ، نو ضروري در سره لایک کړئ
او له نورو همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.